ډېر خراب دي. ګورئ ونو کابل مستقیم د حقاني شبکې د کنټرول لاندې ورکړ او د 2 ساعت کابل ښار مستقیم کنټرول د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ته ورکړل شوله او دوی د کابل ښار مستقیم د خپل د کنټرول لاندې راوستله. او زه هغو د خلکو ته خصوصا د وطن د ګوند ملګري ته چې په کابل ښار کې اوسېږي، زه د دې نه غواړم چې د کابل ښار د ترک کړي او یا د خپل د بود و باش مقصد چې دي د هغو ته د تغییر ورکړه، ځکه چې دوی د یو د وطن د ګوند غړي نه پرېږدي او بل د امنیت ملي غړي او هغه خلک چې د مقابل کې جنګونه کړي او یا د پاکستان د مفاداتو په مقابل کې دوی جنګونه کړي، هغه خلک دوی په هېڅ صورت باندې نه پرېږدي او باید دغه خلک د 01 02 او 03 هغه چې د جنرالان او د ملي امنیت کې په هغو ځایو کې چې کار کوي چې هغه د پاکستان د مفاداتو په مقابل کې جنګېدل، هغه خلک دوی په هېڅ صورت باندې نه پرېږدي. د دوی په دغه خبرو چې موږ خلکو ته معافي وکړه، عفو وکړه، په دغو باندې تاسو قطعا بازي مه خورئ. دا خلکو ته دروغ وایي، دا ټول صحنه‌سازي ده، دروغ ده. په دغو رقم باندې دوی اول خپل زه په کابل او په موږ باندې ټینګوي او بعد هغو نه د خلکو په وینو تویولو باندې شروع کوي. او بله خبر چې تاسو په دې باندې وکړه چې پروګرام څه دی. ګوره پروګرام یو دی، موږ په هېڅ قیمت باندې د پنجاب غلامي نه منو. ګوره که موږ غلامي منله بیا نو د پنجاب نه د ناتو غلامي ډېره ښه ده چې سړی ومني. اوس هم د افغانستان خلک په سطح شمال کې اوسېدلي دي او هلته بعضې ځایونه د پنجابي اجیرانو نه نیولي دي او همدغه لړۍ انشاءالله ورو ورو دوام کوي. همدغسې په ټول د افغانستان کې چریکي ډلې جوړېږي. کار په دې توګه باندې روان دی چې د افغانستان په نورو سیمو کې چریکي ډلې خو جوړ شي او په رقم باندې چې دی د موږ په مقابل کې جنګېدل، د موږ دولت په مقابل کې او د موږ خلک وژل، په همدغو رقم باندې موږ د دې په مقابل کې د دې خپل د تخنیکونه کار اخلو او د دې خپل په مقابل کې هغه د دې خپل تخنیکونه استعمالوو. او په دغو کې زه تاسو ته وعده درکوم چې دا به د دې ګلم به انشاءالله ډېر زر د دې ملک نه ټول شي او دوی څوک نه پرېږدي. دوی د دولت او دولتداري خلک نه دي او بېلګې خو موږ دغه کوو وینو چې دوی خاص د افغانستان د خلکو د افغانستان د ګټو دښمنان یا تر دې هغه د موږ بیرغ څخه ملایق دي چې موږ خپل بیرغ چې هغه کوو دوی د موږ د بیرغ هغه د یعنې دښمنان دي. او بله خبر دا ده چې دوی په مالي توګه بیخي فلج دي او بل بانکو کې پیسې خو د هغه دي خلاص دي. حتی ویسټرنیونان هغه خلک چې په بهر کې دي هغه هم په کابل او په ځایو کې د پیسو لیږلې بند کړي دي یعنې تر هغه وخته پورې چې دوی توافق ته نه رسېدلي یا په طالبان باندې یعنې ټول هغه مالي سرچینې اوس فعلا بندې دي. حتی ویسټرنیونان د کابل ته د افغانستان ته د پیسو لیږل بند کړي چې په هغو کې په میاشت کې په میلیوناو روپۍ هغه خلک چې بهر کې دي هغه به پیسې به لیږلي هغه هم په دې باندې بندې کړي. هغه په دوه هغه د معنا چې دنیا دغه خلک رسمیت نه پېژني او دغه خلک د موږ د وطن د تباهي او بربادي سبب دي او دا به سبب ګرځي. او بله خبر چې د دې په مقابل کې خپل غږ خو پورته نه کړو، عملي ګام ته عملي میدان ته موږ ګډ نه شو. په خدای د موږ حال به داسې بد شي داسې حال شي چې د بلوڅانو نه د موږ حال هغه شي بد شي، ځکه چې اوس فعلا موږ د پاکستان د اشغال لاندې یو او د پاکستان اشغال څه معنا هغه ټول هغه د تا دار و ندار چې دي ذخایر دي چې دي هغه ښه و بد ټول شیان د تا نه وړي او د تا نه داسې شی
جوړوي لکه د بلوچ غوندې د سواد نه به د بیرغ وي نه به د هغه نه به یگانه کار انشاءالله روان دی په ټولو ځایو کې چریکي ډلې جوړېږي او مقاومت به انشاءالله ډېر زر د پنجاب د مزدورانو په مقابل کې شروع شي. دغه به داسې مقاومت وي چې داسې به نه وي لکه د سابقه د 20 کالو مخکې. دا به د افغانستان په سر تا سر شمال کې جنوب کې غرب کې شرق په ټولو ځایونه چې وو هغه موږ ټول د دې نه زده کړي او انشاءالله د دې په مقابل کې به کوو استعمالوو. دا کار انشاءالله کیدونکی او په دغو په د راتلونکو ورځو کې به شروع شي او تاسو د بیلګې انشاءالله د راتلونکو څو وختو کې د دې بیلګې به وګورئ. اول به موږ د دې د مشرانو نه کوو شروع، اول به د افغاني د ځای نه کوو شروع، همداسې به انشاءالله لاندې ځو. فقط یو څو وخته صبر وکړئ تا چې نور هم دغه ډلې او دغه د موږ چریکي ډلې چې دي سره ځان جوړ کړي منسجم کړي، بیا به انشاءالله موږ په دې باندې کار شروع کوو. مننه چې ما ته وخت راکړه. ډېره ژوند مننه. افغان یادونه تاسو ویلې تاسو په دغه باندې خبرې وکړئ دا څه شی لیکلي دي د مردګل څه غولې خوړلي دي دا د ایران منډیک دلال ګورې افغان یو سل نسیمه وخت خو صحیح درځي که نه؟ بلکل صحیح دی. دا ذبیح الله مجاهد په نامه باندې چې کوم کس دی پوښتنه مثلا د طالبانو کې نړیواله پوښتنه کړې چې تاسې موږ په رسمیت وپېژنئ. ذبیح الله مجاهد ته باید د نړیوالو نه اوله تشکري وکړي، شخصا د پینټاګون او د CIA نه، د امریکا نه، البته د استخباراتو نه چې تاسې په واک ورسولې. تاسو خو د غله زامن هستئ، تاسو خو نه پروګرام لرئ. ملا ته ګوره سیاست ته ګوره. ملا به راځي اوس ما ته د خزانې مشر به د سید عامه وزیر به ما ملا جوړېږي، د شفاخانې مشر او استاد او معلم او د پوهنتون رئیس به ما ته ملا جوړېږي، د اشرف منزله او د ټیلیکمیونیکیشن ټیکنالوژي وزیر به ما ته ملا جوړېږي. ګورئ طالبانو تاسې په دې اول شکر وباسئ چې تاسې ته خلکو امریکایانو CIA او دې خلکو تاسې ته واک هغه نه تاسې دغه چغې په 1996 کې مو وال چې موږ په رسمیت وپېژنئ. تاسې خدای خو امریکا ده، تاسو خپل خدای ته سجده وکړه چې خدایه یا امریکا یا ربي امریکا مني پوه شوې. لیکن ویل نه